نو هغوی به په احادیثو کې له تغییر او بدلون څخه ډیر په وهم او ویره کې وه. ان پر ځینو صحابه کرامو رضی الله عنهما دغه خوف او ډار دومره غلبه وکړه چې له سره د احادیثو له روایت څخه ډډه وکړه. او بیا محدثینو به په اوږدو احادیثو کې تر تردید کلمې راوړلې لکه د نحو او غیر ذل په څیر الفاظ، او دا ښکاره دلیل دی چې هغوی د الفاظو د حفظ په اړه له پوره دقت او احتیاط څخه کار اخیست. نو په هغه وخت کې د احادیثو نه لیکل د احادیثو د حفظ لپاره مضر نه و، بلکې له ژور نظر وروسته دا خبره جوتیږي چې په هغه زمانه کې د احادیثو نه لیکل د احادیثو د حفظ لپاره ګټور او له هغوی سره د حفظ په اړه مرسته کوونکي وه، ځکه لیکوالان په خپلو لیکنو ډاډه وي. نو د حافظې تمرین او زیارې کمیږي، او کاره خبره ده چې فطري له ډالۍ یا وړتیا او استعداد په ریاضت او تمرین سره غښتلی کیږي. کله ناکله موږ نالوستي خلک لیدلي چې ډېرې اوږدې معاملې په شفاهي ډول سره محاسبه کوي، خو لیکوالان او لوستي خلک داسې نه دي، ځکه ډېر ځله هغوی د یو شي د حفظ کولو توان نه لري، یوازې دغه چاره د لیکلو پر مټ ترسره کولی شي. نن ورځ چې د حفظ یا حافظې کومه کمزورتیا رامنځته شوې ده، یو لامل یې همدا لیکل دي. لکه څنګه چې موږ اشاره ورته وکړه، په هغه وخت کې د احادیثو د لیکلو د نه عاموالي دویم لامل دا و چې الله جل جلاله صحابه کرام رضی الله عنهما د دغه خدمت لپاره غوره کړي و. خو اوس موږ ته د احادیثو او له احادیثو څخه د راایستل شویو احکامو د لیکلو لپاره په هغه کچه د حافظې د قوت اړتیا نشته. طبیعي خبره ده چې الله جل جلاله د خلکو له اړتیا سره سم قوه او وسایل رامنځته کوي، لکه د نویو اختراعاتو په اړه چې وینو. هر وخت چې یو شي ته د خلکو اړتیا ډیره شي، الله جل جلاله داسې ذهنونه پیدا کړي چې د دغه اړتیا د پوره کولو وړتیا ولري. په پیل کې د احادیثو د نه لیکلو حکمت د قرآن کریم او احادیثو ترمنځ د ګډوالي ویره وه. کله چې قرآن کریم ولیکل شو او په پوره ډول سره ثبت او محفوظ شو، او هغه ډار له منځه لاړ، او بلې خوا ته د رنګارنګ کږو ډلو نفساني غوښتنې راښکاره شوې، نو د سننو راټولولو احتیاط ته ډېر نږدې او له دین سره مرسته کوونکي وه. هماغه و چې نبوي احادیث په پوره احتیاط او اتفاقان سره راجمع کړای شول. که موږ د اسانیدو متنونو او د اسماء الرجال کتابونو ته ژور او دقیق نظر وکړو، دا ډاډ ترلاسه کیږي چې په تحقیق سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال له هر ډول تغییر او تبدیل پرته ساتل شوي او تدوین شوي دي. دغه تقریر د خبرو واحد په اړه دی، او که موږ د حدیثو متون او اسانیدو سره سر ورکاره کړو، نو د متونو په معنا کې به داسې اتحاد او په اسانیدو او طرقو کې باید داسې ډیروالی ومومو چې احادیث د توانر درجې ته رسوي. په متواتر حدیث کې د داسې شبحې لپاره ځای او جواز نشته چې تر روایت پورې اړیکې لري، ځکه د متواتر حدیث په راوي کې صدق، ضبط او عدالت شرط نه دی. کله چې دا خبره ثابته شوه چې حدیث حجت دی، نو د هغه خبرې فساد ښکاره شو چې په حدیث د روایت له پلوه نقد کوي. ځکه د حدیث ادنی او تر ټولو کمه درجه ده چې د ثبوت او دلالت له پلوه به ضمني وي، او درایت د عقلي ضمني دلیل نوم دی. او دا خبره خو ثابته ده چې نقلي ضمني دلیل ته پر عقلي ضمني دلیل ترجیح او وړاندېوالی ورکول کیږي. او په معنا سره له روایت څخه موږ انکار نه کوو، خو په معنا سره روایت د صحابه کرام رضی الله عنهم عادت نه و، او د هغوی د حافظي قوت ته په کتو په معنا سره روایت ته اړتیا ډیره کمه وه. چا چې د احادیثو کتابونو ته مراجعه کړې وي، هغه ته دا خبره ښکاره ده چې ډېر ځله یو حدیث ډلې صحابه کرامو رضی الله عنهما روایت کړی وي، ځینو په لفظ سره روایت کړی وي او ځینو نور په معنا سره. خو د ټولو لخوا د حدیث په معنا کې توافق پر دې خبره دلالت کوي چې دغه حدیث که چا په معنا سره هم روایت کړی دی، نو د حدیث په معنا سم پوه دی. واقعیت دا دی چې د چا په زړه کې ویره او احتیاط وي، هغه د حدیث د معنا په فهم کې هم له ویرې او احتیاط څخه کار اخلي، او په خپل فهم تر هغه وخته پورې نه ډاډه کیږي څو سینه یې ورباندې خلاص او یخه شي. او که چیرې په ځینو نادرو او کمو حالاتو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الفاظ نه وي حفظ کړل شوي، نو ښکاره خبره ده چې د وینا کوونکي هغه نږدې ملګري چې نه متکلم یا وینا کوونکي پر طبیعت او ذوق خبر وي، د ځای او حالاتو د قرائنو په نظر کې نیولو سره د وینا کوونکي د خبرو په معنا داسې پوهیږي چې نور خلک په دغه کچه نه ورباندې پوهیږي. نو دغه ټکي ته په کتو کوم شی چې صحابه کرام رضی الله عنهم له قرآن او سنت څخه به فهمولي، هغه ډېر ډاډمن او محکم دي په نسبت هغه څه ته چې نور خلک له قرآن او سنت څخه فهموي.
نو اوس به څنګه له صحابه کرامو رضی الله عنهما پرته د نورو کسانو هغو خبرو ته وکتل شي چې صحیح احادیث په دې زغم ردوي چې وایي دغه حدیث له هغه درایت سره په ټکر کې دي چې د قرآن د فهم له امله هغوی ترلاسه کړی دی او یا یې په مجرد عقل سره ردوي. که چیرې دغو چارو ته د اعتبار په سترګو وکتل شي او بیا هم کومه شیبه پاتې وي نو دغه شیبه یوازې د ځینو حدیثو پر قطعیت تاثیر کوي او پایله دا ده چې پر دا ډول احادیثو قطعي احکام نه ثابتېږي، خو دومره کمزوري هم نه دي چې ځینې احکام ورباندې ثابت نشي. دا چې ځینې احکام هم د دین له هغو برخو څخه دي چې عمل کول ورباندې واجب دي نو دا چاره مقصود ته کوم ضرر نه رسوي. شپږمه پالنرنه د شریعت د دریم اصل اجماع په اړه ده. اجماع او قیاس پاتې دي. اجماع هغه نقصان چې نن ورځې موږ د اجماع په اړه وینو هغه دا دی چې خلک د اجماع درجه یوازې د یوې رایې تر کچې بولي او په اړه یې داسې عقیده نه لري چې اجماع یو ملزم حجت دی. د اجماع د حجیت مسأله نقلي ده، په دې معنا چې د اجماع حجیت پر نقل تکیه کړې ده. نو که موږ نقل ته رجوع وکړو هلته دا پیدا کوو که چیرې د کومې مسئلې په اړه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د امت علما په یو وخت کې د وختونو کې اتفاق وکړي منل واجب دي او پر هغه رای عمل کول چې له اجماع څخه مخالفه وي ضلال او بې لارې ده. دا چې دغه متفق علیه مسئله به تر عقیدې پورې تړاو لري یا تر عمل پورې هیڅ توپیر یې نشته. د اجماع په اړه نقل او پر هغه استدلال کول د اصولو په کتابونو کې بیان شوي دي. لکه څنګه چې د قانون په برخه کې کوم کتاب حجت وي نو پر ټولو مادو یې عمل کول واجب دي. همدارنګه څنګه چې قرآن کریم او سنت حجت دي نو ټول قوانین او مادې هم حجت دي او د قوانینو له ډلې څخه یو دا هم دي چې اجماع قطعي حجت ده. نو پر اجماع عمل کول واجب دي او له اجماع څخه مخالفت کول په پوره ډول سره له علیه قانون څخه مخالفت دی او دا خبره ښکاره او واضح ده. که چیرې په نقل د اجماع حجیت ثابت نه وي نو فطري عقلي قانون موږ د اجماع پر منلو مجبوروي، ځکه موږ په خپلو معاملاتو او تړونونو کې د ډېرې رایو ته د یوه پر رایه لومړیتوب ورکوو او د یوه رایه د نشت په حساب شمیرو. نو د هغې اجماع په اړه مو څه خیال دی چې د رایو ډېروالی یې څو برابره دی؟ ځکه اجماع د امت د علماو د رایو د اتفاق نوم دی، نو څنګه به اجماع د یوازې یوې رایې او یا له هغې څخه هم په کمه اندازه وي؟ که چیرې داسې وویل شي موږ دا منو چې د اجماع په مقابل کې منفرد رای ته نظر نه کیږي، خو که موږ د اجماع پر خلاف اتفاق وکړو نو بیا دغه نوې اجماع د لومړۍ اجماع د ټکر توان لري. په ځواب کې موږ وایو په هره چاره کې د هر سړي رایه د اعتبار رایه ده، اعتبار او منلو وړ ده. که موږ خپل ځانونه له سلفو یا پخوانیو سره په دینی احوالو کې د عدل په تله وتلو نو خپل ځانونه به د پخوانیو په نسبت په هر عملي او علمي برخه کې ډېر کم او سپک ووینو او داسې به ورته ښکاره شو لکه د یو فن ماهرین چې له غیر فاهرینو سره ښکارېږي. نو د هغوی پر خلاف زموږ اتفاق داسې دی لکه د ماهرو خلکو د رایې پر خلاف د غیر ماهرو خلکو اتفاق او د دا ډول اتفاق په هیڅ شي کې نه تاثیر نه لري. او په کومو چارو کې چې له پخوانیو څخه نقل نشته په هغې کې د وخت د علماو اتفاق معتبر ګڼل کېږي. راز یې په دې کې دی چې د الله جل جلاله له عادت سره سم د الله جل جلاله له تایید له نفساني غوښتنو او فاسدو موخو سره نه ملګری کېږي، بلکې د الله جل جلاله تایید یوازې له الله جل جلاله سره په اخلاص کې ترلاسه کېدی شي. تر دغه سریزې وروسته زه وایم په کومه چاره کې چې پخوانیو اجماع کړې وي او حجت یې ثابت وي هلته هیڅ دیني غوښتنه نشته چې موږ خپلې رایې وکاروو او عمل ورباندې وکړو، ځکه په دغه حالت کې له دیني اړتیا پرته پر خپلو رایو عمل کول یوازې نفساني غوښتنه ده. او په کومه چاره کې چې له پخوانیو څخه اجماع نه وي ثابته شوي نو هلته دیني اړتیا ده او په دیني اړتیا کې عمل کول د اخلاص نښه ده او په اخلاص کې د الله جل جلاله له لوري تایید وي نو دا ډول اجماع معتبر ګڼل کېږي، ځکه چې د الله جل جلاله لخوا یې تایید شوی دی. دغه ټولې د هغه وخت خبرې دي چې د پخوانیو اجماع په رایې سره شوي وي او د صریح نص د نشتون له امله د دغه رایې استنا یو بل نص ته شوي وي. خو که پخوانیو د صریح نص پر مدلول اجماع کړې وه نو بیا یې مخالفت داسې دی لکه له نص څخه مخالفت. او که چیرې له هغه اجماع سره چې پر نص یې تایید شوی وي بل صریح نص په ټکر کې شي آیا د دغه اجماع مخالفت جایز دی؟
ځواب: په دغه وخت کې هم د اجماع مخالفت نه دی جایز، ځکه نص له نص سره برابریږي او تایید کړل شوی اجماع په خپل ځای پاتې کیږي. نو په نص سره تایید کړل شوی اجماع قوي شوه او د قوي په شتون کې پر ضعیف عمل کول له نقل او عقل دواړو څخه مخالف دي. هر کله چې د نقل په واسطه د مجمع علیه په کومه چاره چې اجماع شوې ده ضلال او بېلاري ممتنع وګڼل شي، نو که چیرې د اجماع استناد ظاهري نص ته نه وي شوي او د اجماع پر خلاف بل نص موجود شي، اجماع پر نص لومړیتوب ورکول کیږي، ځکه موږ په دې پوهیږو چې د اجماع استناد نص ته شوی دی. که څه هم دغه نص موږ ته نه دی را نقل شوی، دا ځکه چې نص مخالفت ضلالت او لاره ورکول دي او دا خبره محاله ده چې اجماع ضلالت شي، نو له نص څخه د اجماع مخالف کېدل هم محال دي. اجماع به هرومرو له نص سره موافقه وي، نو هغه نص چې اجماع ورسره موافقه ده پر هغه بل نص مقدم دی، ځکه په اجماع سره یې هم تایید شوی دی. دا په واقعیت کې پر نص د نص تقدیم دی او اجماع یوازې د نص د شتون علامه او نښه ده او دې ته عیني دلیل ویل کیږي. بیلګه: یې له عذر او سفر پرته د دوو لمونځونو یو ځای یا جمع بین الاصلتین دي، او بله بیلګه تر سوره سحاره پورې تر د پیشلمي اجازه ده. دغه دواړه ترمذي رحم الله روایت کړي دي. اومه پاملرنه د شرعي د څلورم اصل قیاس په اړه ده. د قیاس په اړه هم ډیره تیروتنه شته ده. لومړی تیروتنه د قیاس د معنا په اړه ده. د قیاس حقیقي معنا دا ده په صراحت سره د کوم کار حکم قرآن کریم، سنت او اجماع کې نه وي ذکر شوی او ښکاره خبره ده چې شرعي هیڅ محمل نه دی پرېښی، داسې شی هیڅ حکم یې نه وي ورته بیان کړی. دا که دغه کار د آخرت تر چارو پورې اړه ولري یا د دنیا تر چارو پورې، هیڅ توپیر یې نشته، لکه چې موږ د درېیمې پاملرنې په څلورم نقصان کې بیان کړل. هرومرو به یې په شرع کې حکم راغلی وي، خو د دلالت د خفا له امله به له موږ څخه دغه حکم پټ وي. نو په دغه وخت کې د دغه خفي یا پټ حکم د رایستلو اړتیا ده. د رایستلو لاره یې لکه چې د شرع دلایلو بیان کړې ده، دا ده چې لومړی به موږ په منصوص علیها د هغه چاره چې په اړه یې نص موجود وي کې فکر وکړو او هغه شی به یې معین کړو چې له مسکوت عنه هغه چاره چې په اړه یې نص نه وي موجود سره په صفاتو او کیفیاتو کې ورته دي. بیا به وګورو چې په غالب ګمان سره کوم صفت په منصوص علیها کې د حکم لپاره بنسټ دی، او بیا به وګورو چې آیا دغه صفت په مسکوت عنه کې شته او که نه. که همدغه صفت په مسکوت عنه کې موجود وي، نو د منصوص حکم به مسکوت ته هم وروغځوو. په کوم شي کې چې حکم منصوص وي هغه ته مقیس علیه ویل کیږي، او په کوم شي کې چې حکم مسکوت وي هغه ته مقیس ویل کیږي. د حکم بنسټ ته علت ویل کیږي او د حکم اثبات ته تعزیه او قیاس ویل کیږي. دا د حق قیاس حقیقت دی چې شرع جواز ورکړی د اصول علماو ثابت کړی دی. نو نص د حکم ثابت کوونکی او قیاس یوازې ښکاره کوونکی دی، او هغه قیاس چې نن ورځې خلک کاروي هغه خالص رایه ده او هیڅ نص ته استناد نه کیږي، ان تر دې چې هغوی وایي زما په وړاندې حکم داسې دی یا زما له نظره حکم داسې دی، او دا کړنه د عقل له پلوه بده ده ځکه ځان شارع ګڼل دي، او د نقل له پلوه هم قبیحه ده ځکه په اړه یې نصوص او د علماو اقوال موجود دي. نو دا ډول کړنه د عقل او نقل دواړو نظره قبیحه شوه. دویمه تیروتنه د قیاس په محل کې ده. له مخکینی بیان څخه موږ پوه شو چې د قیاس اړتیا یوازې په هغه چارو کې وي چې په اړه یې نص نه وي راغلی. په منصوص علیه کې د حکم علت رایستلو ته ځکه اړتیا وي څو همدغه حکم غیر منصوص علیه ته وروغځول شي. نو که چیرې د حکم د غځولو اړتیا نه وي هلته د علت رایستل جواز نه لري، خو خلک له اړتیا پرته په منصوص علیه کې علت راوباسي او بیا داسې زغم کوي چې دغه منصوص حکم د همدې علت په دواړو حالتونو وجود او عدم کې یو شان راڅرخي، لکه چې دغه موضوع مو د درېیمې پاملرنې په شپږم نقصان کې بیان کړه. له همدې ځایه درېیمه تېروتنه راښکاره شوه چې د قیاس په غرض کې ده. د قیاس اصلي موخه دا ده چې څو غیر منصوص علیه ته حکم وغځول شي، نه دا چې په منصوص علیه کې تصرف ورکړل شي او یا تغییر پکې راوستل شي. څلورمه تېروتنه د قیاس په اهلیت کې ده. ځینې خلک فکر کوي چې موږ هر یو د اجتهاد او قیاس وړتیا اهلیت لرو، ان ځینې بې پروا خلک وینو چې په خپلو لیکچرونو کې وایي د الله جل جلاله دغه قول لکم دینکم وللدین
د ټولو خلکو لپاره قیاس جایز دی، خو له شک پرته د اصولو علماو د اجتهاد شروط په داسې قوي دلایلو سره ثابت کړي دي چې دغه مزعوم عموم له منځه وړي. او دا آیات معنا داسې نه ده لکه د هغوی زغم چې هر سړی د اجتهاد لپاره وړ او اهل دی. ډېره ښکاره خبره ده چې هر څوک د اجتهاد وړتیا نه لري، ځکه د اجتهاد او قیاس کوم حقیقت چې موږ بیان کړ مثال یې داسې دی لکه مدافع وکیل چې یوه ځانګړې پیښه د قانون تر یوې مادې لاندې داخله کړي، نو دا کار که هر سړی کولی شوی بیا به د حقوقو لوستلو ته اړتیا نه وه، ځکه مدافع وکیل د حقوقو تر اوږد درس ویلو، د قانون د موادو تر حفظ کولو، د موادو د صحیح مفهوم او لیکل شویو موخو تر پیژندلو او د قضیې اړوند د پټو ځایونو تر درک کولو وروسته کولی شي چې یوه واقعه د قانون په یوه ماده کې ور داخله کړي. نو همدارنګه د اجتهاد او قیاس لپاره هم شرطونه اړین دي. آیا اوس داسې یو څوک پیدا کیدی شي چې د اجتهاد وړتیا ولري او که نه؟ دا د مقلدینو او غیر مقلدینو ترمنځ یوه بله خبره ده چې په اړه یې زموږ لپاره د بحث اوږدولو کومه اړتیا نه لیدل کیږي، ځکه دغه موضوع زموږ د موضوع له دایرې څخه وتلې ده. اوس موږ یوازې له هغو نقصانونو څخه بحث کوو چې په نوي ثقافت سره د مثقفو خلکو پکې خویدلې دي، او د اوسني اجتهاد په اړه زموږ لپاره همدومره بسنه کوي چې ووایو که په اوسنۍ زمانه کې موږ د اجتهاد شتون هم ومنو، بیا هم ډېره خوندي لاره دا ده چې موږ پر خپلو اجتهادونو او قیاسونو اعتماد ونه کړو، ځکه زموږ نفسونه د خواهشاتو چل او هیلو لخوا مغلوب شوي دي. که موږ د یوه کار په اړه اجتهاد وکړو، امکان شته له نفساني خواهشاتو سره موافق شو، او نفس هڅه تل دا وي خو څو خواهشات او هیلې پوره کړي، بیا به هر څوک اجتهاد او اړتیا لري او که نه د اجتهاد تمه کوي او پر خپل اجتهاد کې بل ډول ډول هیلیو څخه کار اخلي، نو په پایله کې به دیانت او تقوا له منځه لاړ شي. یوه حسي بیلګه یې داسې ده، په معاصر قانوني نظام کې هیڅوک دا حق نه لري چې د قانون کومه ماده د سترې محکمې د قاضیانو د تفسیر خلاف تشریح کړي. ان د ابتدایه محاکمو قاضیان هم دا اجازه نه لري، دا ځکه چې د سترې محکمې د قاضیانو په اړه دا اعتراف شوی چې هغوی د قانون په موخه ښه خبر دي، او که هر چاته دا حق ورکړل شي چې د سترې محکمې د قاضیانو د تفسیر پر خلاف قانون تفسیر کړي، نو هر څوک به دا جرأت پیدا کړي چې قانون په اړه د خپلې غوښتنې سره سم کړنې ترسره کړي چې پایله به یې په ملک د فساد او تشویش رامنځته کېدل وي. زموږ پرته له مجتهدینو سره داسې ده لکه د عامو خلکو پرتله له قاضیانو سره. د 4 اصولو اړوند د تېروتنو لنډیز. هغوی مني چې قرآن کریم حجت او ثابت دی، خو د دلالت په اړه یې تېروتلي دي. سنت هم مني چې حجت دی، خو د ثبوت په اړه یې خبرې کړې دي، نو د سنت د دلالت په اړه یې له سره بحث نه دی کړی. اجماع له سره حجت نه ګڼي، د قیاس پر ځای یو بل چې اختراع کړی، او د احکامو د ثبوت لپاره اصلي بنسټ ګرځولی چې هغه خالص رایه ده.